أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم نمبر آیت دی سورۃ البقره. دیوی شمبرات مرا بده خو دویم باب سورۃ شروع دی. اول ایتونه کې الله دعوه کې خدا د الله ر توحید د الله ر بندګۍ عقلی دلیل تشریح کړل ذکر د الله بندګۍ وکي چې تاسو پیدائش تاسو د مشرانو پیدائش زمکو اسمانونو او د اوریج نه باران تنظیم دا ټول هغه په خپل کړی. دین ورس الله بر قران صدق ذکر کې شداد الله یقیني او رښتینی کتاب دی. ذلیل شمبرایت کې دنیا د عذاب نه یره یا تخفیف اخروی د آخرت د عذاب نه یره. پنځیش کې الله دوستانو لزیره ورکه هغه انسان شي کې ایمان دی او کې څه عمل د انسانان به الله جنت لذي. نن شپږی شمبرایت کې الله تعالی جواب دی او سوال کوي. ویش کې الله تفسیر د فاسقانو ذکر کې بدري یا سرور صفاتونو باندې دغه نورسته بیان د انعاماتو. نعمت دا الله وې نوې پیدا میکړي د ازمای کې شینه میساوسه د پیدا لپاره پیدا کړی دي. به د آدم علیه السلام پیدائش امتحان کې داغه اوچتواله تعین د ابلیس دا ګور اساسو د پلار او د مور دشمن دی. د سره الله وی دشمنی شروع کړي. اول نمبر آیت کې چې ان الله جواب د سوال راغی. سوال په دې طریقه باندې د مکی مشرکانو ویلې دي نورو کله د مخکې مثالونه الله را منافقانو تشریح کړل. دې منافقانو ویلي چې مړه الله له حیا نور ریش د مثالونه راوړه. یورس سورې عنکبوت کې برش دې آیات کې الله جواب وکړي چې نه زه به مثال بیانوم دغه دې کې ډېری فائدې دي. حق او باطل الله جداش. ان الله یقینا الله حیان کوي ان یضرب مثلا ما بعودا شبان کی مثال دماشی لا یستحی من حیان کوي. د دې پر سوال کې لفظ حیا ذکر شوی نو ځکه الله جواب کی ذکر کې زه قباحت د دې لپاره. حیا معنی انقباض النفس عن ارتكاب المكروه. یو سړی د خپل نفس د بدو شین نه مني دا به د الله صفت دی چې کوم داغه د شان سره مناسب. حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا ایمان دی. حیا چې پر خدا به چې څه کیا کوا. لس اقسام د حیا دي. صاحب د نظر النعیم بیا ټول تفصیلی ذکر کړي. د انسان حیا جدا او د الله حیا جدا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې پرده پوش حیاناک ذات دی. هغه وایي چې مال حیا راځي د خبره نه چې انسان مال لاسونه اوچت کې وځي خالی ورېګم. دا به الله صفت دی. د مخلوق حیا جدا او د الله حیا جدا. ابن حجر اسقلانی فرمایي چې د صفات په انسان کې راجمه شي چې د خرابو کارون نه مني. بعض انسانان به دې کې معنا دلایي ترکو کوي خو لیکن اولنې معنا ظاهر کم شي داغه د شان مناسب.
انسان کې حیا به کله راځي چې هغه آیاتونه او احادیث وګوري چې هغه د حیا په باب کې راغلي دي خاص کر د الله په دین انعاماتو کې سوچ وکړي خپل تقصیراتو کې دیو جنا جنید بغدادي رحمه الله فرمایي د الله په انعاماتو کې سوچ او د خپل تقصیراتو کې سوچ د دین چې کم حالات روغت او بزدا حیا ده د الله نه وسره دعا مغواړي حاصل لا چې د په سوال کې حیا لفظ راوړونه د مقام کې الله ذکر کې دا بد الله صفتی کم چې داغه د شام مناسب یہ دریبه کې معنا د بیان مثلا ما بعوزه ما تاکیدم دې تمیزم دې فاعلم دې بعوزه معنا ماشي سو کوئی دا بق او بعوزه د دواړو یو شی دی نه دا وړو کې په نسبت سره غیره قران کریم شکل انسان مطالعه کې تقریبا 250 مثالونه الله بیان کړی دوا یو مثال دا دی ډیر حیوانات هم الله قران کې ذکر کړی دي ماش نه وي تر پیل پوري دلته ماش تذکرہ وکړه او اخر کې دی پیل مفسرین ذکر کوي چې دیو دای مابین کې یو خاص کنکشن تعلق دی معنا د دې شکل بیانې په شان دا غیره لیکن د دې ودوب کې دا غنا پیل نزیتی دی د الله قدرت دی کمزور هغه خورته مې قاضین لکی سره دې نه شډېر انتهي کمزور دي خلوی وخ باندې دا خورته مور دنه لکی کله کله یې ساعت عمر مشي ویم وجني اهل علم فرمایي چې ماش تذکرې د مقام کې وکړه د کی عجیب عادت دی کله چې دا وږي نو ژوندې خوش مور شي دا نفس دې وین نډک شي صدا وجلې کیږي څه مطلب کم زړه چې هغه دنیا تعلق نه لري نو هغه ژوندې او چې دې سره یو ځای شنو باس په د سره دنیا غمونه نور شروع شي دا به هیڅ وجلې شي نو سورہ عنکبوت وغیرہ کې زباب دا مثال چې الله راوړي یا مخکې منافقانو اسدا الله بیانې وما فوق غیر غنه د پاسا بعذر مخکې مجد یا فوق معنا حقارت کې چې نفس وزر دا الله زبانهم نو فائدې سره جواب فاما الذين امنوا فسغ انسانان چې ایمان راوړې فيعلمون غيب ويږي انه الحق من ربهم يقينا دا برابر دي نو مسل سره درب دوینا ایماندار وای چې الله کوم مثال راوړې منګي منو دغه مقصد لري مسلې تشریح او وضاحت د دوی د عقیده را حق قران کې ډیر معناګانو باندې راځي دی مقام کې معنا مطابق د ممثل سره او الله دا مثال لري ځکه لوی مثال دی شیخ الاسلام ابن قیم دی بارے کې به کتاب لیکو کتاب الامثال ټول مثال نه قران تشریح کړل اوس جانب مقابل کله چې الله مثال ذکر کې نو جانب مقابل دي شوی باطل فرض سمړ دي د الله څخه ضرورت دی چې مثال نه راوړي مړ الله له حیام نه ورسي به حیا دې سخت خبره وکړي واما الذين كفروا هغه انسانان شاغلي کافر فيقولون هغه فرمایي هغه وی ماذا اراد الله بهذا مثلا سأل الله اراده کړي په دې مثال باندې اي شيء اراد الله د الله ولې راوړي دغه فائدہ سره الله جواب کوي د جواب حاصل لري سوچ مثال لغو کړي او ځان په پوهه کې بدل هدایت ته چې ځان په پوهه نه کې مخالفت اعتراض وکړي دله گمراهي ده څومره لوی فعل ده یذلو کې معنا د گمراهي گمراه کوي الله تعالی به په دې معنی کثیرن زیات لرا او يهدي به کثیرن او هدایت کوي په دې معنی ډیرو لرا قانون داري چې یو جانب چې کثیر نو بل جانب کې وقلیل کمی ته دواړه کثیر کثیر ویلي معنا دواړه جماعت ډیر زیات دي مؤمنان هم زیات دي او کافر هم زیات دي نو مثال تسلیمول اې کې سوچ کول دار هدایت سبب دې رد کول دا گمراهی ده څومره لوی فائدہ رااله وما يذل الله نو گمراه کوي به په مثال باندې الا الفاسقين مگر هغه انسانان چې وتون کړي د دیننا فسق معنا خروج
وجد الله الذين منين الرسول دلیل به دې معنی چې منافقان دي او مشرکین دي دا ټول فاسقان دي ځکه الله په مثال باندې اعتراض وکړو ورسات کې الله اوس درې صفات راوړي دي فاسق مقصد بدای چې اې د نبی امت ځان ساتي اسنه فاسقان درنه جوړ نشي یو د الله لحاظ نه کوي یو د مخلوق هم نه کوي دعا عام انسانانو له نقصان امر کوي درې الذين الله اذا فاسقان اغه انسانان دي انقذون عهد الله شد ما تيد الله لوزنا من بعد ميثاقه ورسل دي مضبوط والنا ميثاق سمانا خازن لګري دي العهد المؤكد باليمين اغه عهد چې په قسم باندې مضبوطي عهد نه مراد اغه لوز دي کوم الله قران کې کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې خاص کر عالم ارواح کې بیان د دې شی انسانانو دین بمنای مثال به تسمه وای نقص معنا ماتول پړې سړې اوس پړې دا خدای الله حق طلب کې اوس وی د مخلوق هم طلب کوي هم ظالمان دي ويقطعون او داخله کټ کوي ما شینا امر الله به ان يرسل شاء الله امر کړي دی په یوځي والی مفسرین ذکر کوي چې دین مراد څه خپل ولی خپل ولی نه بالکل نه پاري د الله حق هم طلب کوي او مخلوق هم طلب کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کله چې انسان وګاړي داغه پریزه کې الله پر اخوال راولي بس خپل ولی دی قائم شي امام ابو داود امام بخاری امام احمد دې ټول حدیث نقل کړي کله حدیث کې دا مرای چې دا پوری صورت باندې ولاړی چا چې په دنیا کې قائم کړي دا به تیریږي او چې نه قائم کړي لاندې بغورځيږي صحابه ویل یا رسول الله خپل ولی بداینو چې خپل منکر راشي موږ دا کار ورشو نبی صلی الله علیه وسلم یې مړه دا خو بدله ده خپل ولی دا معنی چې سړی تا کنه راځي ته الله د رضا لپاره ورشي دا نو ګران عمل دی دویم قول باز علماء دا ذکر کړی دی ما امر الله به ايو سلامانا دا چې الله په کوم شي امر کړی چې دا وکړي ایسر الله مخالفت کوي نه مونږ دریم صفات ويفسدون في الارض الله فساد کې پر عالم او د اسماء کې نو اولئک هم الخاسرون خاص دا خلق امدوی تاوانین دي فساد څه معنا خروج الشيء عن الفائده یو شی له پیدا نه وتل خازن لیکلي تعویق الناس عن الكتاب والسنه خلد قران او سنت نه منع کول دین خلکو له ناشنا معلومه ول چې مړه سره کوم شی دی پرې دی دا فل ارض وی العالم دلیل به دې چې انسان کړه ګناو کې د ګناه د وجنه اثر په ټول جهان بیرس دیو جنا ابو هرره سم نقل لي وان الحبار لا يعذب في وقرها من ظلم الظالم ظالم د ظلم د وجنه د ځان پر خپل منځالو کې تراب شوي خراب شوي ګډي وړي اولئک معنا د مخکې صفاتونو والا پورا توانین دي تاوان دا معنی چې انسان عمل کوي هیڅ ثواب ور باندې مرتب نشي امام رازی وغیرہ فرمایي چې انسان عمل کوي د ګټو وخت راشي لیکن د معمولی حرکت د وجنه سرمایم لاړ او ګټم لاړ او خواریم لاړ برباد شو داخله الله دل شو ورسات ک الله سبحانه انعامات کوي نعمت الله دې نو وی الله پیدا مې کړی څومره لوی نعمت دی نو وی پیدا مې کړی دی نه ورس مړکم به مو ژوند کې مو به ود الله مخه له ودرېږي حساب کتاب لا کیف تکفرون تکفرون کې دوه قول دي یو دي کې معنا د انکار کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله نه وکنتم امواتا نو حال دا شوي مړو فاحیاکم الله ژوند کړی دهرین وی کنه سره الله شته ده نعوذ بالله من ذلك دویم قول باش علماء دا ذکر کړي تکفرون معنا تشركون دی خلق الله منو لیکن د الله سره ډیر شي نو شریکان جوړول چا لا چا منا چا عزا
چا عیسی علیہ السلام، چا عزیر علیہ السلام، چا مړو، چا ژوندې، چا ملائک، چا کانی بوټي، چا حکومتونه، منصبونه. اموات جمع میت یا میت کله موتا قران کې راځي. سو کوئی چې کوم وخت کې مشدد میت داغه جمع راځي، اموات میت چې هغه موتا. لیکن شیخ عبد السلام صاحب الموسوعه القرآنیه کې دې فرق باندې رد کړی دی. موت قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي، دلته معنا نشه. ورسره قران کې الله فرمایي شام مذکور دا معنا ساز کې رمانه وي، خو لیکن یو خاص معنی نه یادې دي. چانه پیژندل چې بری کې دا غوګونه نسترګې اړو کې پلي جبا، لیکن د دې معنی نه سارا بدن چا ترکیب کې الله ول انکار کوي. الله وي فاحیاکم، الله تعالی را ژوند کړی. پیراول الله بس روح پکې واچولش. عبد الله بن عباس فرمایي چې کله د مور بری رحم کې را بچي تکمیل ش الله ملائک راولېږي. د نیک بختی بدبختی رزق تنگ دی پرا کله مړکی یو چرته مړکی ټول ولي کوي. پیراولا بچدان الله متصل دا بچي راوسی. ثم يميتكم دين ورس به الله تاسو مړ کوي، ثم يحييكم به الله ژوند کوي، او ثم اليه ترجعون به الله ورګرځول شي د پاره د حساب کتاب. آیت باندې سوال لې مقصد پایات کې د الله انعامات دي، مر خدا څخه نعمت نه لري. جواب داري چې اصل کې مقصود بالذات زمونږ استاد ملاقات د الله سره دی. زمونږ او د الله په مابین کې د امر یو کله نو پرې بخامخه ورتيريږي. دا نعمت بلال چې کله وفات کیږي رضی الله عنه کجه جاړي وی ولی وستا جدای ده کنه موږ سبا نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو دومره مینه وا. دیم قول علماء ذکر کړي فاحیاکم، بس دې پر نعمت الله بیان دا ورس نور حاله. به ثم ویلی کم انسانان متصل مړ کېږي، ډېر انسانان ژوندۍ ورسره به مړ شي، ځواني کې بوډاتوب کې. ثم يحييكم، الله به امر ژوندۍ کې قیامت کې. چا ویل شي دې کې مراد د حیات نه حیات پر قبر کې دی، د قبر د عذاب د اثبات لپاره دا معنا کړي. شرط راشه معتزله باندې، لیکن دا معنا د مقام کې کمزورې ده. وجدا چې یو خو دلیل نشه بده باندې چې مراد د حیات نه حیات د قبر دی. دویم به درې مرګونه درې ژوند درادل. نو به ځین لسواله شي دینه معلومه ده چې د قبر عذاب نشته. جواب دې آیات کې معلومه نشو، نور آیاتونه کې معلومیږي. سوره غافر کې د قران نور آیاتونه کې سار او ماقام درې فرعونانو ارواح الله په دې جهنم باندې اړو مراړو. شیخ الاسلام ابن تیمیه بیر قبر د عذاب باره کې مستقل دلیل الله جمع کړي، عقلی او نقلی مجموع الفتاوا کې اسباب ذکر کړي چې بس معنی شله د قبر عذاب ور کې دي شغولي کول ته شمیته ځان نه ساتل، کفر کول، شرک، مز نه کول، استکول، زنا کول، وینا کول بغیر د عملنا، صحابه ول کنزل، قبرستان کې میتهږي، بیزی ټکسونه، مخامخ او پښه شایبونه لګول. پیدا مسله ذکر کړی چې انسان د قبر د عذاب نه بچ کی، بس معنی عام جدا مستقل باب به خود لري. دلته کې مراد د حیات نه ای دنیا کې زموږ اساس شون. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې قبر کې خود لري شي زره زره شي ختم، صرف د ملاد تیر اخره دی کې وړو کې پاتش چې به د نور بدن کې دا پیوان شي الله به ته جوړي. په ځین له سوال راځي چې دې قبرونو کې دا وړو کې نشته. جواب دا دی نبی صلی الله علیه وسلم ویل زموږ په ایمان دی کوم خوشي غلامان یو کوم خبره چې الله رسول کړي بس مونږ به منو بغیر چون شرانه. دویم جواب دا دی اصل کې دا اډو کې کذره رسول الله فرمایله کړه زری په اندازه زری علم خلال نه دلیل له بده شدیده کې مراد د حیات نه دی، دنیا ژوند دی. هر چې د قبر عذاب دی په نور آیاتونو کې ثابت دی. ترجعون مجهول شغی ویلی
ته خو غني کني غني الله مال براسي بل نعمت هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو د نفر بار هغه چې برېزمه کې دي ټول لكم انا لانتفاعكم جميعا دا حال یوا تاخذ جميعا ټول عقیده ساتي زین له سوال چې مار لړم د ازمکه کې دا خو نعمت نه لري جواب دا چې د آخرت ماران لړمان موږ له یاد کړو څومره لوی نعمت شو دا دویم جواب دا دی صاحب د نبراس وغیرہ لګي د ازمکه کې جراثیم دي دا ماران لړمان راکش کوي به خپل غدو کې ساتي یو یا دوه کسان ور باندې وچ چلی شو کله هم نه چلی شي څومره لوی نعمت به آیات باندې سوال دي نه معلومیږي چې اصل پاشیو کې با حد ذکر الله ولکم ما فی الارض جميعا چې سړی کوي نو آب کوي څوک زنا کوي څوک غلا کوي څوک بل څوک بل جواب داري چې عبادت دي کې به انسان توقف کوي ودري کې بل الله او رسول الله دویم خوراک سکاک جامع اصل بدی کې اباحت دی خو لیکن شرط کې داري چې کله حرام نه آغا کافر لباس نه دی سره مشابهت نه مال حرام نه دریم فروج دي کې منع ده مگر هغه وخت کې جواز دی چې کوم وخت الله او رسول تعالی امر کړی چې نکاح شرعي محمدي ده بل نعمت ثم استوى بالله قصو کې الى السماء دې بر اسمان لره جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا سماوات تقریبا 300 کرت قران کې راغلي دي د استوا په سله کې چې الاره شمانه قص کله چې اعلی رش برابر والے ثم استوى على العرش په الله په عرش برابر شو کوم دا غره شامه مناسب دلته آیات باندې سوال دی زمکه مخکې پیدا شوی کا اسمانونه ظاهر د آیات معلومیږي چې زمکه مخکې د اسمان رستا لیکن د قران ورسره قران د نور آیاتونه معلومیږي چې اول اسمان دې بیزمکه را اول ارض بعد ذالک دحاها ابن کثیر فرمایي وی اصل کې مال خو د سره اختلاف پدې کې معلوم نه دی چې دا مخکې او کا مخکې پیدا پدې کې وسو کې اختلاف وږي صرف یو کسانې شي کوي دې کې معلومیږي چې اصل کې الله اسمه مخکې پیدا کړی الته به څه چل کوي امام قرطبی کې وی بعد په معنا د معاد اسمه الله سره وغړولا دریم جواب دی چې اصل کې د اسمه الله پیدا کړه لکه وګټه وځي کې خودلا به اسمان جوړ کې دی نو ورسره باس ازمه کې سره خورا کړه لکه فرش نو مخکې ازمه پیدا نو ورسره اسمان الارض مفرد ویلی سماوات جمع زمکی مودی لیکن انسانان په دې یو زمکه باندې دا ژوند تیری نو ځکه الله ارض مفرد ویلی دویم درې تشریح نبی صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو یې کړی دا یا جنسی معنی مراد ده وس وی چې دا شینه می پیدا کړ زه خالق هم لیکن د خالق سره می بل صفته مواري عالم پوهه دی الله دو صفاتونه ده الله طاقت مشتو پویم دی وهو بكل شيء عليم د الله تعالی خاص پاره شی معنی پوهه دی شت علم دی کله وی عالم کله وی علیم کله وی علم معنا دیتونه بدای ان الله یقینا الله تعالی حیان کوي یضرب مثلا ما بعوزا چې بیان کې مثال دی او ماشیه د پاسه داغي فاما الذين امنوا فساغ انسانان چې ایمان راوړل فیعلمون پویږي انه الحق من ربهم یقینا دا مثال برابر دی د مثل سره درب دوینا واما الذين كفروا غ انسانان چې بیمان دي فیقولون و اعتراض کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا الله څه اراده کړې پرې مثال باندې یذل الله گمراه کوي به پرې باندې زیات لرا او يهدي به كثيرا نو هدایت کوي پرې ډېر لرا نه گمراه کوي الله به پرې باندې الا الفاسقين مگر به دین انسانان الذين انسانان دي ينقضون عهد الله شماتي لوزن الله من بعد ميثاق ورسل مضبوط عليه ويقطعون او کټ کوي ما شينا امر الله به ان يصلى الله امر کړي دی په یوځوالي
ويفسدون في الارض او فساد کوي د ازمای کې اولئک هم الخاسرون خاصم داخل الله پورا تاوانین دي كيف تكفرون بالله سن شرك وإذا الله سلام وكنتم امواتا وحال شوي مړ فاحياكم الله تعالی ژوند کړي ثم يميتكم بهم الله مړ کی ثم يحييكم بهم ژوند کی ثم اليه ترجعون به الله اور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو د نه پر پاره هغه چې د اسماء کې د ټول ثم استوى بالله قصد کې الى السماء بر اسمان لرا جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم الله تعالی پر یشمانه ډیر پوهه دی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین